دلته کې ما سره خو یو ملګري داسې دوکه وکړه، یعنی ما ورته کومه ویډیو یاده کړې وه او هغې ما ته د رحیم شاه ویډیو راسینډ کړه. نو دلته خو هم سړی خفه شي، بل طرف ته که تاسو وګورئ قام دا وخت په سوشل میډیا باندې صرف او صرف چې د دغه ویډیو په تلاش کې دي چې آیا ویډیو به میلاو شي او که نه. ویډیو څونه ده نو هغه څوک 15 منټ، څوک 13 منټ، څوک 100 بل څه یادوي. خو کم که تاسو په فیسبوک کې چرته ورکئ زه تاسو ته ښیم دلته ده. نو دا دونه په ټرینډینګ کې دي نن سبا، لکه تاسو دلته دا وګورئ حریم شاه افیشل پاپولر ناو، یعنی په ټرینډینګ کې د دې نه علاوه که دې ته راشي ټوډے نیوز والا دا کم ټایټل چې دی دا هم په ټرینډینګ کې، د دې نه علاوه دا هم په ټرینډینګ کې، یعنی 4-5 قسمه ټایټل د هغې په ټرینډینګ کې. او بله دا خبره په ټویټر چې کم دی د ټویټر د لارې هغه هم په ټاپ 10 کې په فسټ نمبر باندې پروت دی. نو مونږ هم اریان یو چې لکه پاکستان کې دا وخت څه روان دي، د دنیا حالات تاسو وګورئ، او دلته زمونږ کم قوم چې دی هغه څه غواړي او څه یې شروع کړي دي. نو ډېره زیاته یو د افسوس خبره به ورته مونږ ووایو چې هغه ده، ځکه دا کول هغه نه دي پکار چې یو کس هغه دونه شرمول یا داسې یو ټرینډ جوړول. البته د هغې کم بیان یا څه لا فی الحال نه دي راغلي، چې کله هم څه بیان سره راغلی مونږ به تاسو سره شریک کوو چې آیا واقعي دا ویډیو دا او که نه دا څه قسمه حالات هغه روان دي. نو کوم دغه ویډیو کوم دغه یو خبر ومایل چې آیا د دې قیسو نه نور خلاص شي او بس ته دا قیسه نوره پرېږدئ، ځکه چې که فیسبوک کولاوې نو صرف او صرف پکې بس دغه حالات پروت دي چې ویډیو ما ته راسینډ کړئ او لینک دا دی او لینک دا، نو خولې له م راوستو. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره م شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې به میلاوي. الله حافظ.